امریکا هم بالاخره د اشرف غني خبره ومنله او اقرار یې وکړ چې د دوحې هوکړې طالبان پیاوړي کړل. دا چې تازه یې څه ویلي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې اشرف غني به تل ویل د دوحې هوکړه افغانستان ته سوله نشي راوستی او دا تړون طالبان پیاوړي کوي. اوس تازه سپینې ماڼۍ پرون وویل د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون د طالبانو د ځواکمن کېدو سبب شوی و. سپینې ماڼۍ د دوحې موافقه چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې وه د طالبانو د ځواکمن کېدو سبب بولي. د سپینې ماڼۍ د پروني بیان له مخې اوسني ولسمشر جو بایډن ته د سولې داسې موافقه په میراث پاتې وه چې طالبان یې پیاوړي خو د افغانستان په تیر حکومت کې د امریکا متحدان کمزوري کړي وه. پرون شنبه تر دې مخکې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په ځینو ټویټونو کې وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکو کې ډېره بې باوري رامنځته کړې وه. د سیګار په حواله د موافقې زیاتې برخې پټې وي چې ګمان کېږي د طالبانو واشنګټن ترمنځ ډېرې پټې لیکلي او شفاهي هوکړې پکې وي. سیګار وایي هڅه یې وکړه د امریکا له دفاع او بهرنۍ چارو وزارتونو د دوحې له تړون سره د ملو شوو ضمیمو یوه کاپي ترلاسه کړي خو دا غوښتنه یې عملي نه شوه. امریکا د دوحې موافقې له مخې ژمنه کړې وه د 2022 کال تر مۍ میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي او طالبانو هم منلې وه چې د القاعده په ګډون به له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. که په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.